نن سبا ډېرې ښځې د سپین رنګ رطوبت له مسلې سره مخ دي چې عامه ژبه کې ورته لیکوریا ویل کېږي. دا یو عام حالت دی خو که زیات شي یا د اوږدې مودې لپاره پاتې شي نو تکلیف پیدا کوي او د بدن کمزوري سبب ګرځي. د لیکوریا یو لوی سبب د بدن عمومي کمزوري ده. کله چې بدن کمزوری شي، وینه کمه شي یا خوراک صحیح نه وي نو دا ستونزه پیدا کېدای شي. د ذهني فشار زیات سوچ، ټینشن او پریشاني له امله هم هارمونز خرابېږي او لیکوریا زیاتېږي. صفایي ته پام نه کول هم د دې مسلې یو مهم سبب دی. د ناپاکو جامو استعمال، لمدې جامې یا د ښځینه صحت خیال نه ساتل د انفیکشن سبب کېدای شي چې بیا سپینه رطوبت زیاته شي. ځینې وخت د زیاتو ماشومانو زیږون د حمل وروسته کمزوري یا د زیاتو درملو استعمال هم دا ستونزه زیاتوي. که لیکوریا لګوي نو اکثره وخت د احتیاط او کورنیو طریقو سره ښه کېدای شي. تر ټولو اول باید صفایي ته خاص خیال وشي. هره ورځ پاکې او وچې جامې واغوندئ، لمدې جامې ژر بدلې کړئ او د ناپاکو شیانو نه ځان وساتئ. خوراک هم ډېر اهمیت لري. زیات مساله‌دار، تیل والا او بهرنی خوراک کم کړئ. ساده او کورنی خوراک لکه سبزي، دال، مستې، شیدې او میوې وخورئ. شنه سبزیان او تازه میوې بدن ته طاقت ورکوي او د کمزورۍ احساس کموي. او په کافي مقدار کې څښل هم ضروري دي. نیمې ګرمې اوبه بدن صفا ساتي. د ورځې په دوران کې څو ځل لږ لږ اوبه څښل ګټور وي. ځینې کورني طریقې هم د خلکو لخوا استعمالېږي. د سپینو وریجو اوبه، د وریجو اوبه څښل، د انارو استعمال او ساده غذا خوړل د بدن لپاره سکون ورکوونکي بلل کېږي. دا طریقې د عمومي صحت لپاره دي، نه د فوري علاج دوا. ذهني سکون هم ډېر مهم دی. زیات سوچ، غصه او ټینشن د ښځو صحت خرابوي. کوشش وکړئ چې آرام وکړئ، پوره خوب واخلئ او ځان ته وخت ورکړئ. که لیکوریا ډېره زیاته شي، بدبوی ولري، رنګ بدل کړي یا د اوږدې مودې لپاره کنټرول نشي نو دا نظر انداز مه کوئ. په داسې حالت کې دا غوره ده چې د یو باوري او تجربه لرونکي حکیم سره مشوره وشي ترڅو هغه د بدن حالت ته په کتو سمه لارښوونه وکړي. د هربل مشهورې طبي لارښوونې او معلوماتو لپاره له ټول پاکستانه رابطه کولی شئ. حکیم محمد امین راولپنډی.